د واده شرطونه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. یو ډېره خوندوره کیسه در سره شریکوم. د ویډیو تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. یوې ډېرې ښکلې نجلۍ غوښتل چې واده وکړي، خو هغې داسې ځوان غوښته چې ډېر تقواداره، پرهیزګاره او نیکعمله انسان وي. په همدې توګه یې د خپل واده لپاره 3 شرطونه کېښودل. لومړی دا چې خاوند یې باید ټول قرآن کریم تلاوت او تل یې ختم وکړي. دویم دا چې خاوند یې باید ټول کال روژه وي. دریم دا چې خاوند یې باید ټوله شپه عبادت وکړي او تل د شپې له خوا ویښ پاتې شي. هر ځوان چې وکولی شو دا شرطونه پوره کړي او یا هم له یادو شرطونو سره سم عمل وکړي، نو له هغه سره به واده وکړي. جینۍ ډېره ښکلې وه او ډېر خلک ورته په مرکه راتلل، مګر هغوی پوهېدل چې نشي کولی دا شرطونه پر ځای کړي. مګر یو ځوان حاضر شو تر څو دا شرطونه ورسره ومني. بالاخره جینۍ هم ومنله تر څو له هغه ځوان سره واده وکړي. د نکاح مراسم ترسره شو. د واده لومړۍ شپه تېره شوه او جینۍ متوجه شوه چې خاوند یې نه د قرآن عظیم الشان تلاوت وکړ او نه هم د عبادت لپاره ټوله شپه ویښ پاتې شو. جینۍ دا خبره پرېښوده چې یو څو میاشتې نورې هم تېرې شي او وګوري چې په خاوند کې بدلون رامنځته کېږي او که نه. مګر په خپل خاوند کې هیڅ بدلون ونه لیدو او حتی پرله پسې هم ونه لیدو. بالاخره جینۍ د طلاق غوښتنه وکړه او دواړه محکمې ته لاړل. قاضي پوښتنه وکړه د واده شرایط څه وو؟ ځوان ځواب ورکړ د تل لپاره د قرآن عظیم الشان تلاوت، د کال ټولې ورځې روژه نیول، ټوله شپه عبادت کول. قاضي وپوښتل آیا ټول شرایط دې پر ځای کړي دي؟ ځوان ځواب ورکړ هو صاحبه. قاضي وویل دروغ مه وایه. میرمن دې وایي چې له شرطونو څخه یو شرط هم نه دی عملي کړی. مګر ځوان په ټینګار سره ویل چې ټول شرطونه یې ترسره کړي دي. قاضي وپوښتل آیا ټول قرآن عظیم الشان دې تلاوت کړی؟ ځوان ځواب ورکړ هو. قاضي په تعجب سره وپوښتل څنګه او څه ډول؟ ځوان ځواب ورکړ ښاغلیه زه د ورځې 3 ځله د اخلاص صورت لولم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مفهوم یې داسې دی هر هغه څوک چې 3 ځله د اخلاص صورت ولولي نو د قرآن کریم د یو ختم معادل دی. قاضي پوښتنه وکړه څه ډول دې روژه ونیوله؟ ځوان ځواب ورکړ ښاغلیه ما د رمضان له میاشتې وروسته د شوال 6 روژې نیولې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مفهوم یې داسې دی څوک چې د رمضان میاشت او د شوال میاشتې 6 ورځې روژه ونیسي نو داسې ده لکه ټول کال یې چې روژه نیولې وي. قاضي وغوښتل تر څو خپله وروستۍ پوښتنه له ځوان څخه وپوښتي او ښه پوهېدو چې دې پوښتنې ته به ځوان ځواب ونه لري. ویې ویل آیا ټوله شپه دې عبادت کوو؟ ځوان په ډېره سړه سینه د یوې شېبې لپاره چوپتیا اختیار کړه او په مسکا یې وویل هو. میرمن یې او قاضي دواړه د دې ځواب په اورېدو حیران شول او قاضي وپوښتل څه ډول؟ ځوان ځواب ورکړ زه تل د ماسخوتن او سهار لمونځ په جمع ادا کوم. په دې اړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی مفهوم یې داسې دی هر څوک چې د ماسخوتن او سهار لمونځونه په جمع سره ادا کړي نو معادل یې د دې دی چې ټوله شپه یې په عبادت کې تېره کړې وي. قاضي ځوان ته په حیرانتیا سره وکتل او هوډ یې وکړ تر څو خپله وروستۍ پرېکړه وکړي. میرمنې او خاوند ته یې وویل تاسو لاړ شئ، ستاسې په واده کې هیڅ ستونزه نشته. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ.